بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه د یو سټینډالون سیستم ډیزاین په PVSys پروګرام کې ترسره کوم. PVSys پروګرام چې راخلاص کوم موږ کولی سو مختلف ډول ډیزاینونه وکړو. د ګریډ کونیکټ سیستم ډیزاین شو کولی سو، سټینډالون سیستم ډیزاین شو کولی سو او سولر واټر پمپینګ سیستم ډیزاین کولی سو. موږ په دا ویډیو کې به تشریح کوو چې څنګه یو سټینډالون سیستم ډیزاین په PVSys پروګرام کې ترسره کوو. د سیستم د ډیزاین تر مخه موږ باید اول د وار پروجیکټ سټینګ باید برابر کړو. دا ډیر ضروری دی. په پروجیکټ سټینګ کې البیډو والیو دا باید مشخصول ډیر ضروری دی. دا هغه وړانګې چې پر یو سطح وموښلېږي او انعکاس وکړي او هغه سطح سره کم تور جسم دی که سپین جسم دی، دا په دې پورې اړه لري چې څومره اندازه د وړانګو ته انعکاس ورکوي. دا باید دغه ورته مشخص سي. که دلته موږ وګورو پر دا سطح باندې د 0 څخه تر 100 پورې یا د 0 څخه تر 1 پورې اندازه ورته ټاکلې ده. څومره اندازه چې دا وړانګې پر دا سطح وموښلېږي ډېرې جذب کړلې، هغه تور جسم چې دی هغه ډېر جذب کوي، او که ډېر انعکاس یې ورکړي نو هغه سپین جسم دی ډېر انعکاس ورکوي. په موادو پورې اړه لري. د قسم خاورې، کانکریټ، ډمبر هغه به انعکاس ډېر لږ ورکوي او ډېر جذب ورکوي، او یا هم داسې واورې داسې نور سپین جسمونه چې هغه انعکاس به ډېر ورکوي، جذب یې ډېر کم وي. په دې کې موږ په PVSys پروګرام موږ ته مختلف ډول قیمتونه راکړي دي چې د ورشو دپاره، د واورې دپاره، همداسې کانکریټ، المونیم، دا هر څه دپاره چې ساتي چې موږ دا سیسټم ډیزاینوو د هغه پر سر باندې څومره اندازه د وړانګو ته انعکاس ورکوي، هغه والیګانې دلته قیمتونه موږ ته راکړي دي. موږ دلته ورکولی سو هغه قیمت ورکړو. او یا هم داسې ځینې ولایتونه یي چې ورې په دوبي کې لمر وي مګر په ژمي کې واوره کېږي. ورې ته مشخصولی چې په دوبي کې چې لمر وي هغه هلته قیمتونه بله کم ورکړو، او کله چې ژمی راسي هلته واوره کېږي، انعکاس او رنګ ډېر ورکوي، هغه قیمتونه وربدلولی سو. موږ چې کوم سیسټم ډیزاینوو پر یو کانکریټي سطحې ډیزاینوو، موږ دغه 0.25 څخه تر 0.25 پورې دا قیمت ورکولی سو. موږ به ورکړو قیمت 0.25. دا ټول قیمتونه واوښتل. د ټول کال لپاره موږ یو قیمت په نظر کې نیولی دی. د دې وروسته راځو ډیزاین کنډیشن ته راځو. په ډیزاین کنډیشن ډېر مهم دی. موږ کوم سیسټم ډیزاینوو هغه موقعیت دپاره باید هغه موقعیت کې چې موږ کوم سیسټم ډیزاینوو د هغه دپاره موږ ټمپریچر باید رامعلوم وي چې د هغه ځای لوړ ټمپریچر، کښته ټمپریچر او سر ټمپریچرونه څونه دي. که وګورو موږ ته اول دپاره راکړی دی لوور ټمپریچر. لوور ټمپریچر ډېر ضروري دی چې په ژمي کې څومره کیدای سي دا ټمپریچر ور ډېر کښته سي په دا ساحه کې. دا زموږ پر سیسټم باندې ډېر تاثیر کوي. نو موږ چې دا سیسټم په کندهار کې ډیزاینوو د هغه دپاره چې دی د ټولو چې کښته ټمپریچر تلای سي هغه ایوریج قیمت یې 0 ته تلای سي، نو لوور ټمپریچر دی 0 دی. او هغه په ژمي کې چې اوسط ډول ټمپریچر چې ورکینګ ټمپریچر چې د موږ سولر سیسټم کار کوي هغه تقریبا 12.2 سانتیګریډ کېدای سي هغه د ورځې په جریان کې. نو موږ به دا 14 ته فرض کړو. بل چې دی اپریټینګ ټمپریچر چې دی په دوبي کې هغه اوسط قیمت یې وراچوو 40.2 چې نورمال ډول دغه ټمپریچر ډېر دوام کوي. او خامخا 40 نه زموږ په کندهار کې چې دغه ټمپریچر پورته کېدلی سي و 44 ته 45 ته، نو هغه میکسیمم رینج هم هغه میکسیمم حد هم باید ورته وټاکو چې څونه کېدای سي درجې در 44 یا 45 څونه نور هم پورته کېدلی سي. نو موږ هغه لوړ حد ورته ټاکلی دی 50. دا ډېر ضروري دی ځکه چې دی په سیسټم کې چې هر څونه ټمپریچر ډېرېږي هغومره موږ د سیسټم ولټیج راکمیږي، یا هم که چیرې د ټمپریچر درجه ډېره کمه وي نو زموږ د سیسټم ولټیج ډېر لوړ وي. نو دا معکوس رابطه لري د ولټیج سره. دا ډېر ضروري دی چې ورته معرفي کړو. هلته موږ چې کوم کمپونیټونه انتخابوو، چارج کنټرولر دغه دپاره ډېر ضروري دی، دغه رینج دپاره چې څومره په کوم رینجو کې چې موږ دغه ټمپریچر نه یو کړی، نو هلته چې په د ژمي کې ډېر لوړ ټمپریچر ولټیج راباسي، نو دغه موږ نه یو معلوم کړی، نو موږ سیسټم ډېر هغه لاسز ډېر ضایعات ورکوي. هغه وروسته موږ په ادر پارامتري کې چې بیا لرو ارې میکس ولټیج دی چې موږ یو هنداره څو دانې په سیریز ډول سره تړلی سو چې هغه لوړ اندازه ولټیج کولی سي. نو هغه 1000 ولټه موږ سره تړلی سو هندارې.
او دغه وروسته UOC والیوګانې چې دي دا هر سولر هنداره چې راځي دغه په ډاټا شیټ کې شته چې څونه ډیګریډیشن ته کوي په هر سانتیګریډ سره دی څونه ولټیج ضایع د لاس ورکوي. نو دغه PVC چې دی دا اپشن انتخاب کړی دی موږ غواړو چې فرام سپیسیفیکیشن چې کوم هغه PVC سیستم مشخصات پکښې کې نظر هغه ته باید وسي. بل موږ موډل لرو ټرانسپوزیشن موډلونه چې لرو PVC کې چې دی دوه موډل دي یو هی موډل دی بل بریز موډل دی. د هی موډل کوم پخواني ورژن چې د PVC ته راتلل په هغه کې د 5 پورې یوازې هی موډل و دغه وروسته چې دی بریز موډل هم اضافه شوی دی د دې تر مابین تقریبا 1% یا 2% فرق دی او د هی موډل چې دی ریزلټ ډیر دقیق دی. بریز موډل چې دی ډیر پارامترونو ته ضرورت لري چې هغه باید ورکول سي بیا دقیق ریزلټ موږ ته په لاس راکړي او اوورلوډ لاسز چې دی موږ سیستم ته باید مشخص کړو چې موږ سیستم چې ډیزاینوو 3% موږ پورې اوورلوډ قبلولی سو یا هم دا خو ډیفالټ والی د PVC انتخاب کړی دی موږ خپل په خوښې موږ اچولی سو 2% یا هم 1%. اوس د PVC کوم ډیفالټ والی دی موږ د هغه سره ځو. ادر لیمیټس چې دی دا کوم PVC پروګرام چې ډیفالټ والیګانې دي دا پر دغه ځای پرېږدو د هغه انتخاب مخ ته ځو. د پروجیکټ سټینګ وروسته به اوس موږ د سایټ سلیکشن وکړو او د سایټ ډاټا به ورته راډاونلوډ کړو سولر ډاټا به ورته راډاونلوډ کړو چې خپل نور سیستم محاسبه مخ ته یوسو. اوله واري به خپل د پروژې نوم ورکړو اوس به دغه سایټ لپاره سولر ډاټا راډاونلوډ کړو. اوس دلته موږ افغانستان ورکړی دی د افغانستان لپاره کوم موږ هغه ډاټا نه لرو د نورو هیوادو دپاره شته مګر د افغانستان دپاره نشته غواړو چې دا ور اضافه کړو څنګه کولی سو دلته پر موږ پر نیو کلیک وکړو موږ کولی سو هغه په نقشه کې وګورو چې زموږ خپل موقعیت پیدا کړو که چیرې کوردینات یې رامعلوم موږ په اسانۍ کولی سو هغه ځای پیدا کړو یا هم کولی سو سرچ وکړو هغه موقعیت پیدا کړو. اوس موږ ورکوو کندهار اوس موږ هغه موقعیت پیدا کړو هغه کوردینات به راواخلو دغه کوردینات مطابق به موږ دا کوم سولر ډاټا چې دغه موقعیت ټوله به راډاونلوډ کړو د یوه کال ده موږ موقعیت پیدا کړي. اوس د دې دپاره موږ ته لنګټیټیوډ او لیټیټیوډ ضرورت و هغه یې په لاس راکړی دي لوکیشن او دا ټول شیان په لاس راکړله او موږ به د نقطې راواخلو اتومات PVC پروګرام یې د نقطې ځینې راواخلي او دغه نقطې اوس چې موږ دغه کوردینات ټاکلي د دې مطابق موږ غواړو چې دغه ډاټا راډاونلوډ کړو. دغه ډاټا چې ده دا هم هغه سولر اریډیشن وړانګې دي یا هم ډیفیوز وړانګې دي ټمپریچر دی ویلاسټي ده دا ټول شیان به موږ ته ډاټا راډاونلوډ کړو د کوم ویب سایټ څخه چې ښه دقیقه پکښې کې وي دغه ډاټا هغه به راډاونلوډ کړو. ناسا دی او میټرو دی هر دانه چې پکار هغه راډاونلوډولی سو موږ پر امپورټ کلیک وکړو دا د هغه موقعیت چې موږ انتخاب کړی و د هغه موقعیت ټوله د یو کال ډاټا ده دا یې موږ ته راکړه دغه ډاټا به موږ ثبت کړو د ځان سره نو بیا وروسته هر وخت آفلاین وي بیا انټرنیټ ضرورت نه لري. اوله وارې چې موږ ډاټا راډاونلوډوو د ویب سایټ څخه انټرنیټ ضرورت شته باید هغې د خپل په ډاټابیس د PVC په ډاټابیس کې ثبت سي بیا دوه وارې ډاونلوډ ته ضرورت نه لري دا به موږ ثبت کړو په پروګرام کې د PVC په ډاټابیس کې او دا ثبت سوله. که موږ اوس وګورو موږ ته د مخه په افغانستان کې کوم د ځای مشخص نه اوس دا دی کندهار موږ ته هغه سولر ډاټا یې په لاس راکړله اوس موږ د دې څخه کار اخیستلی سو. د سولر ډاټا د انتخابولو وروسته او د ځای د موقعیت مشخصولو وروسته موږ اوس دا پروژه راڅخه غواړي چې ثبت یې کړو. ثبت کولو څخه وروسته اوس موږ ته مین پارامترونو کې باید تغییرات راولو چې د مین پارامترو کې شامل دي اورینټیشن دی لوډ پروفایل دی یوزر نیډ دی سیستم دی او ډیټیل لاسز دی. اورینټیشن کې موږ خپل د سولر هندارې په کومه درجه ولمر ته سیده کړو چې ډېر هغه وړانګې موږ پر سولر هنداره وموښلېږي هغه لاسز ډېر راکم سي. زموږ د سولر هندارې د اورینټیشن د انتخاب دپاره موږ دپاره کومه زاویه ورکولی سو یو ټیلټ انګل ده او بل ازموت انګل ده.
کوم ټنټ انګل چې د موږ هغه د موسمو دپاره یې ورکوو چې د دوبي دپاره د ژمي دپاره چې په کومه زاویه وي چې لمر وړانګې وموښلي ښه باندې او بل عظمت انګل هغه دی چې د ټریکینګ کوي چې سمار د سهار څخه چې راخیږي بیا د لمر لوېدو پورې دی د لمر مطابق په مخ هغه خواته د څرخي او موږ په دا سیستم چې ډیزاینوو دغه پی وي سیستم د دې لپاره موږ یوازې فکس انګل په نظر کې نیولې ده چې یوازې هغه ټلټ انګل یې ورکوو او موږ د دواړو موسمو دپاره د ژمي د دوو دپاره یوه زاویه په نظر کې نیسو دلته موږ ته راښیي چې موږ په کومه زاویه چې موږ ورکوو د هغه دپاره موږ دغه کې څونه لاسیس موږ ته رامنځته کېږي موږ هغه زاویه انتخاب کوو چې لاسیس ضایع ډېر کم وي پکښې کې چې تقریبا په 1 کې ټلټ انګل چې دغه زاویه موږ ورکوو موږ ضایعات تقریبا 0 دي نو دغه وروسته موږ مخته ځو دغه اورینټیشن مو د هنداره دپاره انتخاب کړئ د اورینټیشن د انتخاب څخه وروسته اوس یوزر نیټ ته راځو په دې کې موږ کولی شو خپل لوډ پروفایل ورته مشخص کړو دوه رقم لوډ پروفایل ورته مشخصولی شو یو که چیرې موږ سره معلوم نه وي چې موږ په هر ورځ کې کوم ساعت باندې کم لوډونه چلوو نو دلته یوازې موږ سره معلوم وي چې موږ سیسټم 2 کیلو واټ سیسټم ته ضرورت لرو د ورځ په جریان کې موږ 2 کیلو واټ ضرورت لرو دا ورته مشخصولی شو په 40 ساعته کې موږ مکمله دغه 2 کیلو واټ استعمال کوو موږ هغه هاورلي ساعتوار هغه ټایم ټیبل مو ته جوړ کړئ او که چیرې موږ سره معلوم وي چې موږ په دغه 40 ساعتو کې کم شیان استعمالوو په کم ساعتو کې موږ استعمالوو په کم ساعتو کې دغه څخه کار نه اخلو دلته به موږ ورواچوو خپل هغه لوډونه تقریبا موږ ګروپان لرو 15 دانې LED ګروپان لرو هر ګروپ چې دی تقریبا ویلی شو چې 15 واټه دی او هم بل یو 2 کمپیوټران لرو او یو 3 موبایل چارجران لرو چې دواړه یو ځای ورواچوو د دې دواړو مجموعه چې کمپیوټر 15 راځي او یو د تلیفون چارجر چې راځي 15 واټه نو د دې تقریبا پوره بچو 80 واټه په بل اپلاینس کې به ورواچو ټي وي به ورواچو چې یو دانه تلویزیون دی چې هغه معنا ویلی شو 100 واټه به یا هم یو دانه اپریټر کولر واچو چې د دې قیمت به ورکو 300 واټه دی اوس د دې لپاره دا موږ د ورځ په جریان کې په کم ساعتو کې کار کوو کم ساعتو کې کار نه ځینې اخلو دا به ورته مشخص کړو چې ګروپان چې دي موږ تقریبا وایي د سهار وخته یو ساعت نیم ساعت دا لګوو بیا هم د ماښام څخه وروسته بیا د 10 بجو پورې یا د 11 بجو پورې موږ د ګروپان څخه کار اخلو د شپې د خوا څخه هغه تلیفون چارجر دی هغه ورته مشخص کړو چې په کوم ساعتو کې تلیفون چارجر کمپیوټر موږ چارج کوو کوم سیسټم چې لوډونه راولي هغه په کوم وختو کې موږ د خپل استعمال څخه کار اخلو هغه ورته مشخص کړو د خپل لوډ پر ساعتو باندې ورته وویشي چې د ورځ په جریان کې د شپې د خوا کوم لوډونه موږ استفاده کوو او کوم لوډونه نه استفاده کوو هغه موږ ورته مشخص کړله دغه وروسته سټینډ بای کنزمپشن دی چې دا هم موږ دلته AC لوډونه لرو د هغې لوډونه چې کوم کنورټر چې DC و AC تړی هغه لاسیس رامنځته کوي چې څونه مصارف راځي تقریبا 6 واټه چې دی لاسیس رامنځته کوي دا به دلته وراچوو او زموږ مصارف چې دغه کوم مصرف چې کوو دا کلنی دی د کاله دی په هر سیزن کې تغیر نه کوي ټول کال دغه رقم دوام کوي نو دا موږ کلنی ورته انتخاب کړی دی مخته ځو د یوزر نیټ څخه وروسته به موږ سیسټم ته راسو په سیسټم کې اول د وارې به موږ ورته مشخص کړو چې زموږ هغه پاور لاسیس چې څونه اجازه ورکوو چې 5% موږ لاسیس په دا سیسټم کې منلی شو او د هغه وروسته چې زموږ بیټري یوزیج ولټیج چې دی 40 په نظر کې نیول شوی دی دا زموږ لوډ ته کتل کېږي چې هر څونه زموږ لوډ یې هغونه هغه ولټیج تغیر کوي که هر څونه لوډ لوړ هغونه ولټیج سیسټم دا لوړېږي وګورو کوچنی سیسټم یا سمارټ سیسټم چې د لایټینګ دپاره یا هم د ټي وي د دا شان د چارجینګ دپاره چې کوم هغه اپلاینس چې د هغه چې لوړ هغه مصرف چې د 300 کم نو دا 12 ولټه په نظر کې نیول کېږي که چیرې میډیم سایز نو هغه
اپلاینسنس چې دی تقریبا د 1000 والټ څخه یو څه کم وي. دا 24 والټه په نظر کې نیول کېږي. که تر دې وروسته سیسټم غټېږي نو هغه هم د 3 کیلو واټ کم وي، هغه 48 په نظر کې. داسې نور سیسټمونه هم شته چې د هغه هر څومره لوړېږي مصارف یې لوړ وي نو هغه دپاره ولټیج هم فرق کوي. او بل اټانومي ډی چې دی دا موږ د خپل سیسټم د بیټري سیسټم د څو ورځو دپاره موږ ته بیک اپ وساتي. موږ په دغه سیسټم چې موږ ته موږ د 2 ورځو دپاره بیک اپ سیسټم ته وو چې یوه ورځ کیدای شي لمر وي، بله ورځ چې وریځ وي. دغه ورځ دپاره موږ باید بیک اپ سیسټم ولرو. دغه وروسته موږ د بیټریو ته مشخص کړو چې د کومې کمپنۍ بیټرۍ ده. مختلف ډول کمپنیانې موجود دي، هغه کمپنۍ هره کمپنۍ انتخابولی شو. او بل کومه ټکنالوژي پکښې کې ده، لیتیم ایون ده یا هم لیډ اسید ده. موږ د لیډ اسید بیټرۍ څخه کار اخلو. اوس نو کپاسیټي څو ده هغه ورته مشخص کړو. موږ د سیسټم دپاره موږ به 200 شاوخوا کپاسیټي خپل بیټرۍ ورته انتخاب کړو. دا کوم څو په سیریز یې څونه پرلیل دغه بیټریان سره وتړو. دا PVSys پروګرام ورته مشخصوي چې 2 دانې په سیریز دي 24 والټه ځین جوړېږي او 3 دانې په پرلیل سره وتړو. او بل چې دی اپریټینګ بیټرۍ ټمپریچر چې دی، موږ چې کوم بیټرۍ کوم ځای ایښې ده په هغه ځای کې هوا حالات څنګه دي، هغه فکس موږ چې ایښې ده هغه فکس اییر ده. موږ دغه دپاره کولر نور شی نه دي ایښي. او د هغه ځای ټمپریچر چې موږ کیدای شي لوړ شي 10 سانتي ګریډ ته. د بیټرۍ د سټوریج د تنظیم وروسته به موږ ولاړ شو سولر هندارې به څنګه انتخاب کړو. د سولر هندارې به مختلف ډول شته. کوم ماډلونه د PVSys پروګرام کې ډېر زیات دي، د 2013 پورې هر څومره چې PVSys پروګرام اپډیټ کېږي هغومره نوي ماډلونه په بازار کې راځي. هغه PVSys پروګرام ته راپورټ شوي دي، د ده په ډیټابیس کې شته. او کومه ټکنالوژي غواړې، مونه غواړې، پولې غواړې، هغه ټکنالوژي ټوله شته پکښې کې. موږ اوس دا سیسټم دپاره چې کوم ډیزاین کوو موږ 300 یا 350 شاوخوا په نظر کې نیسو. اوس په دې سیسټم دپاره موږ 300 او 20 والټه یو سولر هنداره په نظر کې نیولې ده. دلته موږ داسې هم کولی شو که چیرې موږ ته یو ساحه معلومه وي، دغه ساحې دپاره موږ غواړو چې دلته سولر سیسټم ډیزاین کړو، نو موږ لوډ پروفایل نه لرو. موږ غواړو چې دغه ساحې څخه څومره موږ انرژي ترلاسه کولی شو، نو موږ کولی شو دلته وراچوو چې موږ دا ساحه لرو دغونه په دغونه کې ده، د دې څخه موږ څونه انرژي ترلاسه کولی شو، څونه واټ موږ ته راکولی شي، داسې ورته مشخصولی شو. د سولر هندارې د انتخاب څخه وروسته موږ اوس باید چارج کنټرولر انتخاب کړو. چارج کنټرولر کې دلته مختلف ډول ټکنالوژیان شته. موږ MPPT میکسیمم پاور پلانټ چارج کنټرولر انتخابوو. په دې کې مختلف ډول د کمپنیانو د هر کمپنۍ د جلا جلا شته. دلته PVSys ته موږ ورکړي چې PVSys زموږ د سیسټم مطابق کوم سټوریج دی، کوم موږ لوډونه لرو، کوم هنداره انتخاب کړه، دغه مطابق موږ ته هغه چارج کنټرولر راته انتخاب کړه. موږ ته PVSys چارج کنټرولر انتخاب کې یو دانه دی چې رینج دی د 20 څخه 40 پورې ولټه او هم هغه میکسیمم ولټیج چې دی 40 پورې. او دغسې کمباینیشن چې دی د سولر هنداره چې موږ ته کړي دي، یوه دانه هنداره چې ده یو دانه په سیریز کې ده، 15 دانې چې دي هغه په پیرلیل کې دي. او زموږ سیسټم لاسز چې دی تقریبا 0 دی. نومینل پاور ریشیو چې ده موږ ورته مشخص کړی وه چې 3% موږ لوړ لوډ نشو قبلولی. که چیرې موږ خپل د سیسټم سولر هنداره روټیټ کړو، دلته موږ ته میسیجونه راښکاره کوي. دلته موږ ته 3 رقم میسیجونه راځي چې یو په سره خط راځي، ایرر میسیج دی. که چیرې داسې میسیج راغلی و موږ نسو کولی خپل سیمولیشن مخته بوځو. که ژیړ میسیج راغلی و موږ کولی شو خپل سیمولیشن تحلیل مخته بوځو، موږ ته ریپورټ په لاس راکولی شي. خو دا دی چې هغه کوم چې PVSys پروګرام چې کوم کنورټر یا کوم سټوریج چې یو څه پورته یا یو څه کښته وي، هغه درته ریکمنډ چې ستاسو سیسټم یو څه پورته یو څه کښته وي، مګر سیمولیشن مخته بیولی شي. او که زرغون میسیج راکوي یا هم میسیج نه وي شته، موږ سیسټم ډېر ښه دی، ریپورټ راکولی شي. که چیرې موږ راسو د نمبرینګ سټرینګ او دغه پیرلیل کوم هندارې چې سره تړلي دي، که چیرې موږ هندارې ډېر کړو زموږ چې دی پاور لاسز چې دی ډېرېږي، ځکه کار دی چې موږ چارج کنټرولر په کوم حدود کې انتخاب کړی دی باید هغه د هندارو کمبینیشن باید هغه مطابق وي. که هر څونه چې موږ
هنداره ډېر کړو زموږ لاسز ډېر کېږي. ګوره موږ اته لاسز کړي وو 3%، زموږ لاسز بیخي ډېر شوله 3.7% موږ اوور لاسز لرو او موږ په سیسټم باندې تقریبا 1.8 موږ په سیسټم باندې ډېر لوډ راغلی دی. نو دا موږ چې کوم پیوسس پروګرام چې دی چې دته یې ورکړو چې دی موږ ته راته انتخاب کړي چې کوم کمبینیشن چې ډېر ښه تمامېږي هغه ورته انتخابوو چې یو دانه په سیریز کې دی او اووه دانې په پیرلل کې دي چې زموږ سیسټم لاسز چې دی 0 دی او نومینل ریشیو چې 1.15 ده. او زموږ چې د کوم دغه په پروجیکټ سټینګ چې ورکړی وه کوم هغه ټمپریچرونه چې ورکړی وه چې په لوړ ټمپریچر کې موږ ته هر څومره چې موږ ویلي چې د ټمپریچر چې دی د ولټیج سره معکوسه رابطه لري، هر څومره چې ټمپریچر لوړېږي هغومره زموږ ولټیج راکمیږي. اوس چې زموږ ټمپریچر چې دی 500 دی موږ ته دغه سیسټم چې دی 28 ولټه په لاس راکوي او که چیرې موږ ټمپریچر 0 سنټیګریډ ته ورسېږي موږ ټمپریچر لوړېږي 140 موږ ته په لاس راکوي او هغه میکسن پاور پوینټ چې دی په 13 چې موږ ورکړی وو 3 په لاس راکوي ولټه. د پی وي سیسټم د ارې د سولر هندارې د انتخاب څخه وروسته موږ کولی سو یو بیک اپ سیسټم هم ورته انتخاب کړو. ځینې وخت داسې پېښېږي موږ انرژي چې لاسز بیخي ډېرې میسنګ انرژي راکوي نو د هغه د پرکول لپاره اوس موږ ګریډ نه لرو، موږ د بیک اپ جنریټر څخه کار اخیستلی سو هغه ورکولی سو بیک اپ جنریټر او داسې ډایګرام په پای کې موږ ته راکوي موږ د سیسټم ده چې سره کوم تړلي دي. د هغه څخه مخته ځو د سیسټم د مشخصولو څخه وروسته راځو ډیټیل لاسز ته. په ډیټیل لاسای کې موږ ترمل پارامتر لرو چې کوم پیوسس پروګرام چې مشخص کړی دی په ډیفالت والیو سره ځو او بل موږ لرو چې دا کوم موږ هندارې موږ ایښي دي آیا د دې د لاندې هغه ایر سرکولیشن په فري ډول کېږي یا هم چې دی پر دا چت باندې ډېر نږدې موښتي دي یا هم چې د پای د خوا ګرده انسولیشن شوې ده هېڅ هوا نشته دا مولته موږ مشخصولی سو چې زموږ د چې دي په داسې ډول کې موږ ډیزاین کوو موږ د فري ماونټین چې دي موډل چې دی ایر سرکولیشن ورسره شته. بل اومیک لاسز چې راځو اومیک لاسز هغه لینونه چې موږ د پی وي سره راکس کړي دي بیا د بیټرۍ پورې او دغه څونه لاسز لري خپل په ماینس کې موږ ورکولی شو چې د پی وي سولر هنداره چې راځي بیا د چارج کنټرولر پورې د چارج کنټرول څخه به بیټرۍ ته څومره اندازه دي او څومره لاسز رامنځته کېږي دلته ورکولی شو چې دغه لینو اوږدوالی څونه دی او دغه لینو سیکشن ایریا څونه ده ورته مشخص کولی شو. د هغه وروسته موږ دغه لینو چې کوم د سولر هندارې سره راغلي دي کمباینر باکس څخه وروسته چارج کنټرولر د چارج کنټرولر څخه وروسته بیټرۍ ته راغلي دي دغه ورته مشخصول هغه زموږ هغه ضایعات ډېر راکموي. اوس موږ نه لرو دغه سیسټم کې موږ نه دي انتخاب کړي موږ دغه ځای پرېږدو. د اومیک لاسز وروسته موږ موډل کوالټي لاسز لرو یا هم میس میچ لرو. دا کوم پیوسس پروګرام چې ډیفالت چې دي هغه انتخاب کړي هغه پر هغه پرېږدو. کوم چې موږ هغه سولر هنداره ورته انتخابوو د سیسټم ته د هغې کې خپل ډاټا شیټ کې نشته چې میس میچ او موډل کوالټي څونه ده هغه ټوله پکښې کي. سویلینګ لاسز لرو دا کوم سولر هنداره چې په هر ځای کې جغرافي موقعیت فرق لري چې ډېر ځای دوړې غبارې ورې ډېرې خاورې پر هغه هندارې موښلي دغه ځای مشخصولی شو. د پیوسس پروګرام کوم ډیفالټ والي چې مشخص کړی ده هغه 3% ده. دغه قیمتونه چې د کال په اوږدو کې فرق کوي په هر میاشت کې فرق کوي په ژمي کې یو حالت وي په دوبي کې بل حالت کې هغه ورته انتخابولی شو. اوس یې موږ خپل د پیوسس پر هغه ډیفالټ والي پرېږدو. نور انسیډنټ انګل موډیفایر چې دا لاسز چې دی کوم چې پیوسس پروګرام انتخاب کړي دي دا پر دغه ځای پرېږدو او دغه نور هم دغه رقم او دلته موږ دغه کوم د لاسز چې دی ګراف په لاس راکوي چې کوم لاسز راځي زموږ پر سیسټم باندې څونه تاثیرات کوي دا ګراف دی. مخته ځو د ډیټیل لاسز وروسته موږ نور لرو آپشن په دې آپشن چې دی که در سره ورکړو موږ صحیح دی که نه ور سره موږ پر سیمولیشن باندې کوم تاثیرات نه لري. نیټ شیډینګ چې دی دا موږ ته کوم موږ سیسټم ډیزاینو پر هغه ځای بام سطح ده هواره مځکه ده ورې کوم داسې درختې یو شی چې دی موږ پر سیسټم باندې تاثیر کوي هغه سایه اولیږي قسم په دوبي کې هغه سیسټم باندې هغه ضایعات نه معلومیږي کوم چې ژمی راسي لمر چې دی په 23 درجې 23.15 درجې فرق کوي تغییر کوي نو دغه سایعات په ژمي کې معلومیږي موږ په سیسټم باندې ولیږي دغه محاسبه هم باید موږ ته وکړو. د دې مخنیوي دپاره لاره دا ده چې
دغه شی سیستم چې دی موږ دی دا موقعیت بل ځای ورکو یا هم چې کم ضایعات لري هغه د پوره کولو لپاره موږ نور سولر هندارې نور سولر موډیول په خپل سیستم ته ور داخل کړو چې هغه ضایعات په ژمي کې کېږي د هغه مخنیوی باید وکړو. خو اوس موږ دا محاسبه نه درته کړې دا موږ سیستم چې دی سایه نیستو دلته په دا ځای باندې نو موږ دغسې نو شیډینګ انتخابو که چیرې وي هغه ورته انتخابو او په بل ویډیو کې ما تشریح کړي چې څنګه کولی شو و دغه سیستم که چیرې داسې سایه باندې راتلل زموږ په سیستم باندې اچول څنګه کولی شو چې ته محاسبه وکړو په بل ویډیو کې ما تشریح کړي دي. مخته ځو د دې وروسته موږ ټوله مین پارامترونه اپشنل ټوله خلاص ول دغه وروسته موږ راځو سیمولیشن کوو نور زموږ سیستم کارونه خلاص ول. سیمولیشن وروسته موږ ته یو ریپورټ په لاس راکړي په دغه ریپورټ کې ټول هغه کوم شیان چې موږ جوړ کړي وو د سیستم ته کوم پارامترونه وه هغه ټول پکې ذکر شوي دي څونه سولر هندارې شته څونه بیټریان ته ضرورت شته کوم چارج کنټرولر دي ټول پکې ذکر شوي دي چې زموږ سیستم دی تقریبا 2020 واټه دی. دلته پروجیکټ سمري ته راسو چې زموږ جغرافیکل لوکیشن چې وو کندهار و افغانستان و او هغه لنګټیوډ لیټیوډ هغه کوم کوردینات هغه هم راکړي دي او پروجیکټ سټرینګ چې موږ هغه کوم البیډو وړاندې ورته مشخص کړي وي هغه هم د 0.25 وي چې کانګریټ ساته و او کوم ډاټا چې موږ د سولر ریډیشن را ډاونلوډ کړی و هغه د میټینرو ویب سایټ څخه موږ را ډاونلوډ کړی وم. بل سیستم سمري په لاس راکړې ده چې موږ هغه کوم سولر هنداره چې په کوم زاویه چې لمر ته سیده کړې وي هغه تقریبا 1 جیش وي ټیلټ انګل یې او یوزر نیډ چې یوزر په ورځني ډول موږ څونه انرژي مصرفوو 6 کیلو واټ هاور په ورځ کې مصرف کوو. موږ سولر هندارې وي چې 9 دانې درلودلې چې موږ ته 2020 واټه په لاس راکوي ده. په بیټرۍ کې موږ لیډ اسید بیټرۍ درلودلې چې 6 دانې وي 40 ولټه وي او کپاسټي 650 امپیر هاور. ریزلټ سمري ته چې راسو زموږ د دغه سیستم کوم ډیزاین کړی وو پرفارمنس ریشیا 49.9 وي چې ډېره خرابه ده. دا باید د نور هغه کم ضایعات کېږي هغه باید اصلاح سي هغه لاسز چې دی په هغه دقیق ورکولو سره موږ د سیستم د پرفارمنس ریشیو ډېر پورته کېدلی سي. دغسې نور معلومات ټول کوم چې دي موږ په ریپورټ کې راکړي دي ټول دلته ذکر شوي دي. دا هم لوډ پروفایل دی هغه یوزر نیټ دی هغه دلته د ګراف شکل یې موږ ته راکړی دی. لاسز ډایګرام ته چې راسو موږ کتلی سو چې په دغه منطقه کې پر 1 متر مربع باندې څونه انرژي موجود لري چې 2018 پر 1 متر مربع باندې په داسې ساحه کې انرژي موجود لري او دغه انرژي موږ چې په برق شکل ته اړوو چې 4400 کیلو واټ هاور کېږي د دې څخه ټول لاسز چې منفي کړو هغه موږ ته 2622 کیلو واټ هاور پاتې کېږي د دې څخه ټول لاسز منفي کېږي چې کنورټر لاسز دی بیټرۍ د پی وي لاسز دی پی وي کوالټي لاسز دی ټول منفي سم چې دغه څخه موږ تقریبا 1% موږ سټور کړی دی بیټرۍ کې او هغه ډایرکټ یوز کړی چې موږ د ورځ په جریان کې هغه 28% ده او دغه یو یوزر لپاره چې کوم اخري چې انرژي موږ ټول استعمال کړی دی هغه 2325 کیلو واټ هاور ده او د دې انرژي څخه موږ تقریبا 0.3% میسنګ انرژي ده. موږ هغه 2 ورځې بیک اپ سیستم انتخاب کړی وو هغه خپل په ځان کې ډېر لاسز لري چې ان یوز انرژي چې د بیټرۍ چې فول سي بیا خپل په ځان کې ډېر ضایعات لري انټرنل لاسز لري دغه سره رامنځته شوې ده. دا د پوره کولو لپاره یا خپل سیستم باید بیټرۍ ډېر وکړو یا هم هغه لاسز په نظر کې هغه باید مخنیوی وکړو یا هم هغه مختلف هغه شیډینګ چې موږ په سیستم باندې راځي یا هم هغه اومیک لاسز چې دی دغه سم دقیق ورکولو سره مو سیستم چې دی پرفارمنس ریشیو ډېرېږي او هم میسنګ انرژي ایسته کېږي. مننه نور نو ښه وخت ولرئ.